Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, whose most merciful, compassionate, Almighty of the world. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam Afidai, English language channel and translator. My dear viewers, in this lesson you will learn essential English words with Pashto meaning. So if you wanna learn English in easy Pashto at home, so subscribe my YouTube channel so that you can learn English in easy Pashto without facing any kind of difficulty. So I don't wanna waste your time. Let's start. My dear viewers, pananane video ke ba ya pananani class ke ba munga da Englishy jabe che kum muhima words di da hage ba pa pakhto jaba ke tarjuma mana ko او bia ba کوشش کوو چې په جملو کې یو هم استعمال کو نو کتا سو غواړي چې انګلیشي جبا په ساده پښتو جبا کې په خپل کورونو کې زده کړئ نو زما دا یوټیوب چینل جوهر امام سر د سره سبسکرایب کړئ او د خپل مرګرو سره یې شیر کړئ نو ټایم ناخلم راځي چې سٹارټ کوم موږ سره چې کوم فرست ورډز دی هغه دی سرمن مای ډیر وورډز لکه څنګه چې تاسو لاخکاری سرمن SERMON سرمن او د سرمن معنا د خطبه تاسو با واورئ د جمعې په منځ کې یا د اختر په منځ کې هم دغه سي د چې کوم د اختر منځونه یا د جمعې منځ په دې کې چې د علما کرام حضرات کومه خطبه وایي دیتا ویلی شي په انګلیش کې سرمن او زمون سره چې کوم د sentence there farewell sermon no my dear who was farewell sermon mean khutbatul weda da haga khutba da kuma che Hazrat Muhammad sallam farmayele wa no sermon 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 khutba چکم دا علماء کرام حضرات د جمعې په منځ کې یا د اختر په منځ کې فرمایي دیتا خطبه ویلی شي سرمن مای ډیر وو واز د سرمن پس زمون سره چې بل کوم ورز دی هاغه دی هولی او مای ډیر واز امید لرم چې تاسو به د هولی ورز ډیر لیدلې کتلې اورېدلې وي HOLLY هولی او د هولی معنا د مقدس پاک Holy Prophet Hazrat Muhammad sallam is the last prophet of Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah Rabbul Izzat आखिरी पैगंबर दे no holy muqaddas HOLLY holy mean muqaddas holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. نو مای ډیر وورډز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین ښکاری هولی HOLLY هولی او د هولی معنا د مقدس پاک Holy Prophet Muhammad sallam is the last prophet of Allah. زموږ سره چې بل کوم ورډز دی هغه دی deliver 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 او دا deliver په پښتو کې معنا دا بیانول remember that deliver has different meaning the deliver مختلفه معنی لري خو دلته چې مونږه کومه معنا منشن کوو هغه دا بیانول deliver mean بیانول نو we can say that he delivered his speech هغه خپل تقریر کړی دی deliver mean بیانول he delivered his speech هغه خپل تقریر کړی دی نو لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې په نظر راځي deliver 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 او د deliver معنا د بیانول he delivered his speech هغه خپل تقریر کړی دی زمون سره چې کوم بل ورډ دی هغه دی زمون سره چې بل کوم ورډ دی هغه دی DAY او د ډے معنا د په پښتو کې ورځ he plays during the day هغه د ورځې لوبه کوي نو تاسو لا چې په دې سکرین کوم ورډز ښکاري دا د ډے DAY ډے
او د ډے معنا دا ورځ. ډے مین ورځ. He plays during the day. هغه د ورځې لوبه کوي. What day is today? نن د څه ورځ ده؟ It's Monday. نن پیر دی. نو my dear viewers لکه څنګه چې تاسو لا ښکاري په دې سکرین باندې ډے. د ډے معنا دا ورځ او د ډے نه پس زموږ سره چې بل کوم ورځ دی هغه دی ویلی. my dear viewers لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري ویلی او د ویلی معنا دا په پښتو کې دره. دره خو به تاسو پیژنئ هغه علاقه چې کومه کې غرونه وي داسې د غرونه تیرا چاپیر وي هغې ته ویلی شي دره ویلی. he likes ویلی د هغه دره خوښیږي. نو my dear viewers VALLEY ویلی او د ویلی معنا دا دره. VALLEY ویلی. ویلی mean دره. he likes ویلی د هغه دره خوښیږي. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین ښکاري ویلی. د ویلی معنا دا په پښتو کې دره او د ویلی نه پس زموږ سره چې بل کوم ورځ دی هغه دی pilgrimage. my dear viewers لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري pilgrimage او د pilgrimage معنا دا په پښتو کې حج او دا بیا موږ د زیارت دپاره هم استعمالولی شو. PILGRIMAGE pilgrimage. pilgrimage حج. it was his first pilgrimage. دا د هغه وړومبی حج و. نو د pilgrimage معنا دا حج زیارت. it was his first pilgrimage. دا د هغه وړومبی حج و. نو د pilgrimage معنا دا حج یا زیارت. PILGRIMAGE pilgrimage. او my dear viewers د pilgrimage نه پس زموږ سره چې بل کوم ورځ دی هغه دی end. END او د end معنا دا اختتام. end او د end معنا دا اختتام. نو موږ ویلی شو چې at the end of the match د میچ په اختتام کې من د لوبې په اختتام کې end. END او د end معنا دا په پښتو کې اختتام. my dear viewers لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري end. END اختتام او بیا my dear viewers end معنا ورکوي ختمېدلو ته دپاره هم موږ استعمالولی شو. لکه موږ وایو چې you should do it at the end of the day. نو زه امید لرم چې تاسو به د end په معنا باندې هم پوه شوي وئ. end اختتام at the end of the match. نو my dear viewers زموږ سره بل چې کوم ورځ دی هغه دی last. LAST last او the last معنا دا آخری. it is his last match. دا د هغه آخری میچ دی last. LAST last آخری. it is his last match. دا د هغه آخری میچ دی یا we can say that it is last over. دا آخرنی اور دی. نو د last معنا دا آخری. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري last. د last معنا دا آخری. it is his last match. دا د هغه آخری میچ دی last. د last نه پس زموږ سره چې بل کوم ورځ دی هغه دی farewell.
My dear viewers, the farewell په پښتو ژبه کې معنا ده الوداع، رخصتي چې ورته مونږ وایو، الوداع کول، څوک رخصتول. FAREWELL farewell. الوداع farewell sermon خطبة الوداع. نو څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري farewell الوداع FAREWELL farewell. او مونږ ویلی شو چې 9th class has arranged farewell party for 10th class. نهم کلاس د لسم ټولګي د پاره پارټي farewell الوداعي پارټي ارینج کړې وه. نو farewell mean الوداع. او my dear viewers د farewell نه پس زمونږ سره چې بل کوم ورډز دی هغه دی mention. mention MENTION mention. او د mention معنا دا ذکر کول، څوک یادول، د چا په باره کې خبره کول، mention کول. نو we can say that he mentioned you. هغه دستا ذکر کړی دی، هغه ته یاد کړی. نو my dear was mention mean ذکر کول، بیانول، د چا په باره کې څه خبره کول. نو he mentioned you هغه ته ذکر کړی، هغه ته بیان کړی. نو my dear was mention 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 mean ذکر کول، د چا ذکر کول، څوک یادول. he mentioned you هغه دستا ذکر کړی دی. my dear was دا زمونږ د نن ورځې کلاس. او زه امید لرم چې په دې کلاس کې به تاسو ډېر امپورټنټ ورډز زده کړي وي. او زما دا چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تھینکس.